زما دعوت قبول نکو دی اخیره کې راته دی یو خبره وکړه ماته ویلاړ شه قرآن مجید کې یو غلطي وخایا زبستا سره واقعي عیسائی شمه قرآن کې غلطي نشي خو رضی عیسائی کې دوته تیار نه یم اسلام پر خورو ته تیار نه یم دی ما ورته ویل چې ها دا خو اسانه سودا ده ما ور سره تاریخ ته کو ما ور سره ټیم کې خو دو پلان کې ټیم ته وزر اعظم نادان ته دا پته نشته کما دا پته نشته چې دا څومره ګرانه سودا ما وکړه دا غو سورل سو وکالت تاریخ را چلے دل دے قرآن کی چا تر اوسه پوری تبدیلی نه کړي قرآن کی تر اوسه پوری چا غلطی نه پیدا کړي تو قرآن مثل تر اوسه پوری چا نه راوړي دی وای ها زرا علم مخبل راهب خانو سره یورپ راهب خانو سره رابطه وکړه ما ورته قرآن کی غلطی په کار د ماره یو کس سره ټیم خره او درې ورځې ټیم راکو درې ورځې پس ما رابطه وکړه د اغه زینه غلطی قرآن کی ملاو نشو د اغه زینه ماته جواب ملاو نشو دی وای بازار تلاړم قرآن مجید اردو ترجمه مې راوړه اول نه تر اخره پورې قرآن مجید نه تیر شوم قرآن کې غلطی په نظر رانله دویم ځل مې بیا شو روکلا ما خپل خزو بچو ته ویل تاسو الله ته سوال او دعا شو روکي روزونه سي چې الله زما سره امداد وکي قرآن مجید کې غلطی ملاوي شي دی وی اوله سي باري اخري پاو تر اور سي رم دي آیات تا ود كثير من اهل الكتاب والدير د اهل کتابونه لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا چې تاسو رست تاسو ر ایمان نه دوباره مرتد کی وم ګرځي کفر تا تاسو دوباره کافرانو ګرځي حسد من عند انفسهم د وجد سید کی زړه د کینو د دیونه د وجد سینې د کینو د دیونه سینې د کینو نه ډکی دي سینې د بغض نه ډکی دي الله ولې کوي دسی دیو ته حق نه ښکارا شوی سنا من بعد ما تبين لهم الحق رستر اغه نه حق ورته ښکارا شوی دی رستر اغه نه حق ورته سرګن شوی دی رستر اغه نه حق ورته ښکارن ور پشانت زلیدل دی دوی د آیات ته چرالم ذهن ماته یو आवाज وکړو ماته یو سیګنل راکو د آیات ماته ویل ودرېګا دوی خپل زړه دماغ ماته یو سیګنل اشاره راکړه ماته بس پلان کې مخ کې مزه دوی آیات باندې دوباره رالم آیات باندې سحباره رالم سوچ کې وګرځم ماوي ز دې ته چاور خولې ما دوی زمون عقیده داوا قرآن مجید ورقه ابن نوفل او نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي نعوذ بالله دوی مازله کې سوچ کو یو انسان د مخ کې نه پته لګي پلان کې بداکار کې چلو یو کال مخ کې به پته ولګي سوارلسو کال مخ کې دا دواړه ناسو دیو نعوذ بالله قرآن جوړاو دیو ته سپته ولګي چې پلان کې به راځي او کار وکي تاسو خپل وګورئ د سړي باندې 100% د آیات پټ شو کې پټ نشو یو ځل قرآن ټول وکړو د یورپ راهب خانو جواب ورنکو درې ورځو کې چې ټول عمر د اسلام دشمنی غستره جواب ملاو نشو په دویم ځل بیا ګوري آیات به نه پټ شو من بعد ما تبين لهم الحق دغه زدرا غستری کلا حق ور تخکار شوی دا غینه پسم لګیا دي کار کوي دوی سوچ کې وګرځیدم خپل بیبي ته می आवाज وکړ بیبي مراله هغه ته ټوله واقعیت تیر کړه به مور ترغه آیات ترجمه ویلا دوی ما بیبي ته ویل چې وای سکه وسو ویل ما ته بیبي ویلا چې کتار سکه ځکلمه وې ما مسلمانېګم ته هر سکه ځکلمه وې ما دوی د قرآن دغه آیات مسلمان سلام برل محترم معارض دا کو زما عنوان دانه ده مستقل په ګنټو خبره پکې ده شي ماوي قرآن مجید محفوظ کتاب ده نن یو دشمن حمله آور ده د قرآن مجید برای راست په قرآن باندې حمله کوي یاد ساتي دویم دغه دشمن خو زمونږ د کفر جامه کېو دغه دشمن د کفر جامه کېو مونږ په جاندو دویم دشمن راغی هغه هم حمله په قرآن باندې وکړه جامع د اسلام اغسته و نو مې د قرآن او حدیث اغستو ماوي کله بتاسو کتلی د دیو حمله په قرآن باندې و خو ها دیو برای راز حمله په قرآن باندې نشو کوله دیو په محافظینو د قرآن باندې حمله وکړه دیو برای راز په قرآن باندې حمله نشو کوله د قرآن ارګر پیر کون کې چې کوم خلق ولاړو دیو حمله په هغه باندې وکړه قرآن چې چا په ذریعہ سره ماوتا تر رسیدلو قرآن چې چا په ذریعہ سره ماوتا تر نقل شوی دیو حمله په هغه چا باندې وکړه تبه سوک مراد دي زم یوړل را پاسره د شیعه په نوم باندې شیعه حمله وکړه د نبی علیہ السلام په صحابه باندې د قرآن په نقل کوونکو باندې د قرآن په محافظینو باندې د قرآن په واسطو باندې د قرآن په ذریعو باندې د قرآن په سند باندې د قرآن په حفاظت کوونکو محافظینو باندې د قرآن ارګر څوکۍ کوونکو باندې د اسلام ارګر څوکۍ حفاظت کوونکو باندې هغه سوکله د امت اعتماد ختم کو ول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه قابل اعتماد خلق ندی نعوذ بالله ولی قابل اعتماد نری ول یره دی قرآن کې تبدیلی کړی دا
هغه قران مونږ ته نه رسول کې چې د نبی له صلوات و سلام نه زده کړو هغه قران مونږ ته نه رسول کې چې د نبی له سلام نه نقل کړو نعوذ بالله خیانت کړو ما وی ها یوې ډلې حمله وکړه د نبی له سلام په صحابه باندې بل ډله امر پاسره د کله د وابي په نوم باندې راتلو ځانته اهل الحديث وایو ما او تا د غیر مقلد په نوم باندې پیژاندو د دم حمله د قران په محافظین و د دم حمله د قران په واسطو باندې و د دم حمله د قران په کړو باندې و ته یار په دې دویمه خبره دی په نشوم د شیعه والا خبره خو دې په شم هغه قران کې تحریف قائل دي ما وی ها زما خبره ډیره واضحه او ښکارا ده الله دې تو الله دې وکي زما هغه خبره کوم چې زویل غواړم ته هغه باندې ورسیږي ما وی دویمه را پاسره هغه حمله وکړه ول د نبی له صلوات و سلام صحابه عدالت ثابت نه ولی دیو هغه دین او شریعت چې کوم د نبی له سلام نه نقل کړل دي هغه اعمال چې د نبی له سلام نه نقل کړی دي هغه کې تبدیلی کړی دي هغه مونږ ته صحیح سالم ندی را رسول هغه شریعت او اعمال مونږ ته صحیح سالم هو مونږ ته صحیح ندی را رسول ماوی ها تکلک بدی عنوان باندې غور وکي ننو وابیرا پاسي کستا په علاقو کې دنه وته د بوس وک کنه رمضان مبارک میا شراش ورته ملګریا تو ولي شل رکعات تراوی نه کې انکار ولي کې رسولونه شلو ته بدعت ولي ولید نبی علیہ السلام صحابه را جمع نه دي دیوتا ته یار د نبی علیہ السلام صحابه خو را جمع دي خو ما کلمه صحابه نه دی ویل د محمد رسول الله می ویل دا وابینه تبوس وک د یو مجلس درې طلاق درې دي د نبی علیہ السلام صحابه په دې مسله باندې را جمع دي ملګری ته ولینه من استا درد سره دیوی ها صحابه را جمع دي خو ما کلمه صحابه نه دی ویل ما کلمه محمد رسول الله ویل دا دنه تبوس وک ورته ملګریا دویم اذان عثماني ستا جمعات کې ولې نه کی ستا جمعات ولې خاموش تر اذان عثماني نه آیا صحابه را جمع نه دي دی بتاته ها صحابه را جمع دي خو ما کلمه صحابه نه دی ویل ما کلمه محمد رسول الله ویل دا دنه تبوس وک ورته ملګریا د جنازې سلور تکبیرات باندې صحابه را جمع دي ملګری ته ولنه من تا ته درد سره دی وای ها ما درد داده چې ما کلمه صحابه نه دی ویل ما کلمه محمد رسول الله ویل دا ما وی قدم قدم د دم مسله ګوره د دم مسله په اغه ځکه نه پاس کیږي د دا عمل تر هغه